क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.3 की क्वेश्चन नंबर 2 बा नन पिला ځان پوهه کو په क्वेश्चन کې موږ ته دا وایي چې 2x + 5 ویلیو تاسو فایند کړئ که چېرته کیله x سیټسفای کوي دا کوم ګیون ایکویشن چې دی انډر د روټ 40 -9x -2 7 - x انډر د روټ از ایکوال ټو -x انډر د روټ په سټیټمنټ باندې که چېرې موږ ځان پوه کړو نو دا کوېسچن ډېر ایزي دی. کوېسچن کې موږ ته دا وایي چې تاسو د 2x + 5 ویلیو فایند کړئ. نو په دې ځای باندې موږ په دې خبره باندې ځان پوهولی شو چې زموږ نه کوم ریکوایرډ دي نو هغه دی 2x + 5 د څه په بنیاد باندې که چېرته کیله موږ سره د x سیټسفای کوي. x سیټسفای کولو مطلب دا دی چې یو ویلیو د x اینی ویلیو کې دی شي هغه تا د ایکویشن کې پوټ کړه نو د ایکویشن په مونږ سره سیټسفای شي یعنی لیفت هینډ ساید اف د ایکویشن او رائټ هینډ ساید مونږ سره برابر راشي او داسې ویلیو د ویریبل هغې ته مونږ سلوشن وایو. که چېرې سیټسفای نه کي نو هغې ته بیا مونږ ایکسټرانیس روټ وایو. چې سیټسفای شي نو هغې ته مونږ سلوشن وایو او که چېرې ایکویشن لیفت ساید او رائټ ساید ایکول رانلل نو بیا دې ته مونږ ایکسټرانیس روټ وایو. سیټسفای کول کنډیشن دی راکړی دی نو په دې وجه باندې مونږ به سلوشن فایند کوو. سلوشن چې فایند کو نو هغه ویلیو د ویریبل به مونږ راواخلو او په دې ایکسپریشن کې به یې پوټ کو چې هغه ویلیو مونږ په دې کې پوټ کو نو د دې نه به مونږ سره څه ویلیو راشي او هغه به زمونږ انسر وي. دا به زمونږ میتډالوجي. راځو سلوشن د دې الریډي شوی دی نو په دې باندې ځان پوهه کوو. صرف تاسو په دې باندې ځان پوهه کوئ باقي سلوشن په خپله وګئ ولې چې څه قسمه مشکل پکې نشته. ټایپ 2 والا ایکسپریشن دی مونږ سره. ټایپ 2 کې مونږ سره دا و چې د ریډیکل لاندې به یو لینیر ایکسپریشن و د هغې میتډالوجي به دا وه چې مونږ به په دواړو سایډو باندې سکویر واغسته سکویر روټ ختمولو کوشش به مو وکړو. د یو سکویر اغستی دی د هغې نه بعد سکویر یې اوپن کړی دی. دې ځای کې د یو څیز خیال وساتئ چې دی مخکې رستو کړي دي نو که چېرې تاسو یې مخکې رستو کوئ هم څه قسمه مسله نشته دی. که چا دا -2 په دې باندې ډایرکټ سکویر واغسته په دې سټپ باندې هم صحیح ده خو دی ځان ته د اسانولو دپاره 2 انډر د روټ 7 - x بل طرف ته کړی دی او دا -x والا سایډ دې خوا راړولی دی چې کله سمپلیفیکیشن شوی دی تاسو کتی شئ نو بیا آخره کې موږ سره دا ایکسپریشن راغلی دی. دې ځای کې دی 2 ته کامن اغستی دی دواړه سایډه په 2 باندې ډیوایډ شوي دي او اګین سکویر اغستی شوی دی. اوس د دې نه بعد د x یو ویلیو موږ دې ځای کې کوادریټک ایکویشن موږ سره جوړ شوی دی. د کوادریټک ایکویشن سلوشن نه بعد موږ سره یو لینیر فارم ته کنورټ شوی دی او د لینیر نه بعد لینیر سلوشن یعنی یو سلوشن راغلی ده او اخره کې دغه ایکسپریشن کې پوټینګ شوی دی x is equal to 9 او ویلیو موږ سره د x راغلی د 2x + 5 راغلی ده -13. په دې میتډالوجي کې که چېرې تاسو ته څه قسمه مسله راځي نو په خپل میتډ باندې هم کولی شئ یعنې دې ځای کې ډایرکټ سکویر واخلئ او سمپلیفیکیشن وکئ. مسله به صرف دا وي چې تاسو ته به لږونته کې کمپلیکیټډ هغه سچویشن راشي نور په دې کې هېڅ قسمه څه خاص خبره نشته دی.